د پخوا زمانې قصه ده. د غرونو په لمن کې یو هشتکلی آباد و. په دې کلي کې به خلکو د یو بل سره په خوشحالۍ زندگی تیروله. چې کله به سهار شو نو غټو خلکو به خپل کارونه کول او ماشومانو به په کوڅو کې لوبې کولې. خو چې کله به نور پرېوتو او ماښام ټیم به شو نو دا خوشحالیانې به په یو ساعت کې ختمې شوې. هر چا به خپل کورونو ته منډې والې او دا کوشش به و چې ځان مخکې ورسوي او ځان د روان مصیبت نه په ډډه کړي. او د دې وجه په دغه کلي کې یو کور و چې هغه یو عام کور نه بلکې هغه د یو جادوګري کور و. دا جادوګره به د ورځې په دغه کور کې خپل ژوند تیرولو. خو چې کله به شپه شوه نو دا جادوګره به دغه کلي ته راتله او چې څوک په یې هم ولیده نو هغه به د دې ښکار جوړېده. په دغه کلي کې یو هلک هم اوسېده چې نوم یې هشم و. هشم په دغه کلي کې د خپل مور او پلار سره په یو ورکوټي کور کې اوسېده. د هشم پلار به په دغه کلي کې رشه چلوله او په دې به د خپل کور گزاره چلوله. د هشم پلار به ډېر ناوخته کور ته د شپې راتلو نو ورته ښځې به دا نصیحت کولو: یسلیا لږ وختي کور ته راځه، دا شپه ډېره خطرناکه وي. خو د هشم پلار به د خپلې ښځې خبرې اورېدې خو په هغې پسې به ډېر خندل او د خپلې ښځې خبرې به یو مزاح ګڼلو. د وسیم پلار به سهار وختي خپله رشه راویسته او خلک پرې د یو نه بل ته وړل او په خپل دغه کار کې ډېر مصروفه و او هره ورځ به یې د ځان سره دا ویل: نن به صرف د شپې ناوخته کور ته لاړ شم او بیا به د شپې دا ډریوري نه کوم، بیا به د دې نه وختي ځم کور ته. او دغه شان د هشم پلار ډېر ناوخته کې او د خپل کور په طرف روان وي. هم په دغه ټیم باندې هغه جادوګره را پیدا شي او د هشم پلار د ځان سره ویسي. او بیا چې کله سبا سهار شي نو د کلي ټول خلک ډېر غمجن وي او ډېر خفه وي ځکه چې هغوی ته هم د دې خبرې په باره کې معلومات حاصل شوي وي. هشم هم په خپل پلار پسې ډېر خفه و. خو هشم په هغه ورځ باندې د ځان سره دا فیصله وکړه چې زه به دا جادوګره د دې کلي نه همیشه دپاره ختموم. دې نه پس به هشم هره ورځ دغه سوچ کوو چې څنګه دا جادوګره د دې خپل کلي نه همیشه دپاره ختمه کړي. نن شپه به زه نه وده کېږم او زه به د دغې جادوګري په هر کار باندې نظر ساتم. او دې نه پس چې کله شپه شي نو نور ماشومان په خپلو کورونو کې ناست وي او ډېر یریږي. خو بل طرف ته هشم په خپل کوټه باندې بره یو سیټ ته پټ ناست وي او د هغې جادوګري په هر یو کار نظر ساتي. یوه ورځ هغه جادوګره هغې کلي ته راغلې وي چې یو لاټین ویني چې د هغې نه رڼا خیږي. او دغه جادوګره چې کله دغه لاټین ویني نو ډېره ویرېږي. خو بل طرف ته دغه ټوله نظاره هشم هم ویني. د دې جادوګري کمزوري خو ماته معلومه شوه. او دې نه پس چې هغه شپه تېره شي او سبا سهار شي نو هشم د خپل ملګرو سره ولاړې چې ورته هغه ټوله قصه وکړي. خو د هشم ملګري چې د هشم دا ټولې خبرې واوري نو ورپسې ډېر وخاندي او دا خبره ورته وکړي: ته اوس دې هشم ته وګورئ، دې زموږ نه اوس بېوقوفیان جوړوي. ګوره تاسو ټول زما ملګري یې او تاسو په ما پسې خاندئ او زه به تاسو ته دا ثابتوم چې دا جادوګره د رڼا نه یېرېږي. او د دې نه پس هشم زاړه تارونه او زړې وسپنې راټولې کړي او بیا د هرې زړو تارونو او زړو وسپنو په مدد سره یو غټه مشینري جوړه کړي. او بیا هشم په هغې مشینرۍ کې یو غټ لایټ ولګوي او هغه لایټ چې څنګه ولګي نو ډېره تیزه رڼا وکړي. د کلي خلک هم د هشم سره په هغې لایټ کې مدد وکړي او هغه ورسره بره ولګوي. او د دې نه پس چې هغه لایټ ولګي نو هغه ونکلی رڼا کړي او هغه ډېره تیزه رڼا کوي. او بیا چې کله شپه شي نو هغه جادوګره د کلي ته راشي. خو چې کله دا جادوګره لاندې راشي او د هغې لایټ هغه تیزه رڼا ویني نو ډېره ترې ویرېږي.
او د دې نه پس هغه جادوګره دغه کلی پرېږدي او د خپل کور په طرف روانه شي. او بیا چې کله سبا سهار شي نو هشم د خپل کوټه په سر خوشحاله ولاړ وي چې لاندې راکوشي او د کلي خلک ځان ته راغونډ کړي او هغوی ته دا خبره وکړي. دی د کلي خلکو تاسو زما سره ودرېږئ، نن به موږ د هغې جادوګرې کور د همیشه دپاره ختموو، بس د ستاسو مدد غواړم. د هشم د دې خبرو سره د کلي ټول خلک په اتفاق شي او د هغه خبره ومني. او د دې نه پس هشم په یوازې د هغې جادوګرې د کور په طرف روان شي. هشم چې کله د جادوګرې کور ته دنده راشي نو جادوګره ګوري چې هغه وده وي. او بیا هشم د جادوګرې د دغې وده کېدو نه خپله پیدا والي او خپل پلار چې په پرنجه کې هغه جادوګرې بند کړې وي هغه آزاد کړي. او بیا هشم د هغې جادوګرې کور ته اور بل تکي او بیا د خپل پلار سره د هغې جادوګرې کور نه راوځي. او بل طرف ته چې هغه جادوګره د خپل خوب نه راپاسي او د خپل کور کې دغه اور ویني نو ډېره ویریږي. او بیا هغه جادوګره ډېر کوشش وکړي چې ځان د هغې اور نه خلاص کړي، خو آخر کار هغه په هغې اور کې وسوځي. او بل طرف ته هشم د خپل پلار سره خپل کور ته راشي او چې مور یې ویني نو ډېر خوشحاله شي. یاره بچې تا نن یو ډېر غټ کار وکړو چې زه دې د هغې جادوګرې نه بچ کوم، ګنې زه خو د هغې خوراک جوړېدم. هشم چې د خپل پلار دغه خبرې واوري نو ډېر خوشحاله شي. او دې نه پس هشم د خپل مور او پلار سره په خوشحالۍ زندگی تیروي. نو زما خوږو ماشومانو د دې قصې نه موږ دا سبق اخلو چې زړورتیا او په خپل ځان باندې یقین ساتل موږ خپل منزل ته رسولی شي. نو زما خوږو ماشومانو که تاسو هم زموږ په چینل باندې نوي یې نو زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او یو ښکلی کمنټ وکړئ. ستاسو د مینې یو جهان مننه.